السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدي مسعودي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو، په تیرو درسونو کې موږ ویلي وو چې آیسیان چې دي په 5 ډوله دي، چې پاور آیسي او سی پی یو آیسي مې درته معرفي کړې وه. په ننني درس کې درته ښیم چې فلاش آیسي څه ته وایي او څه وظیفه لري او څنګه پېژندل شي چې دا هغه فلاش آیسي یا پروګرام آیسي ده. نو پروګرام آیسي چې دا په موبایل کې ډېره زیاته مهمه ده. کوم چې د موبایل پروګرام په کنټرول کې لري، که چېرته دغه آیسي خرابه شي موبایل به چالانېږي نه، او که چېرته چالان شي مثلا سامسنګ به لیکي یا نوکیا به په مخ لیکي او مخ ته به نه ځي. او د پېژندلو طریقه یې دا ده، وایي دغه آیسي چې دا همیشه د سی پی یو آیسي تر څنګ پرې موقعیت لري. په دغه بورډو کې تاسو کتای شئ دغه فلاش آیسي یا د پروګرام آیسي ده. دغه د پروګرام آیسي ده، لکه څنګه په درس کې چې وویل چې مثلا دا د سی پی یو تر څنګ موقعیت لري، دا سی پی یو آیسي ده او دا د پروګرام یا فلاش آیسي ده. یوه بله مهمه خبره ده چې په اوسنیو موبایلو کې چې دا فلاش آیسي یا پروګرام آیسي چې دا د پاور آیسي سره شریکه ده. مخکې درسو کې هم درته ویلي وو چې مثلا نور کله چې به هر شی به هر موبایل چې وو ځان ته به آیسیانې لرلې. یو موبایل به 6 آیسیانې لرله، مثلا لکه دغه بورډ کې تاسو کتلی شئ، او تاسو د اوسنۍ نوکیا موبایلو بورډونه هم کتلی شئ چې هر څه شی مربوط د پاور آیسي کړي دي. او د پخواني بورډونه هم تاسو کتلی شئ چې آیسیانې نسبت نویو ته ډېرې زیاتې دي. بله ګران دوستانو، موږ ویلي وو چې ان ټي یا د آنتن آیسي، لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي دا هغه آیسي ده چې په موبایل کې د آنتن وظیفه په غاړه لري. که چېرته دغه آیسي خرابه شي په موبایل کې، یا د بیخي آنتن ورکولو ستونزه او یا آنتن ضعیفېږي. او دا آیسي چې ده د 2 آیسیانو نه جوړه ده، آر ایف په معنا د نیونکي او پی ایف په معنا د لېږونکي د آنتن ده. او د دې آیسي د پېژندلو طریقه داسې ده چې دا آیسي همیشه وایي یا د تخت په پاسنۍ برخه کې او یا په لاندنۍ برخه کې. د کومې د 2 برخو نه چې جوړه شوې ده چې پی ایف آر ایف آیسیانې دي، دغه آیسیان په پخوانیو موبایلو کې ډېر زیات و، لکه دا چې دا پی ایف آیسي ده او دا آر ایف. پی ایف د آر ایف نه آیسي څخه غټه ده، او هغه کوم مخابراتي فریکانسونه چې دا په دغه آیسي کې وجود لري. او دغه آیسي چې دا مربوط آنتن آیسي کېږي او دا آیسي مربوط آنتن کېږي. او په اوسنیو موبایلو کې دا آیسي په دغه هغه علامې پورې پېژندلی شي. او دا آیسي چې دا اوسنیو موبایلو کې تقویت آنتن لري، یعنې آنتن قوي کوونکی لري. دا چینایي 108 موبایل ده او دا اصلي 108 موبایل ده. تاسو کتلی شئ دغه تقویت آنتن ده او دغه د آنتن آیسي ده د دغه لاندې دغه بورډ لاندې. او مثلا که چېرته دغه آیسي خرابه شي، وایي تاسو غواړئ چې په هیډګن باندې تبدیله کړئ دغه آیسي، دغه هیډګن ده، مثلا غواړئ تاسو دغه آیسي تبدیله کړئ، نو تاسو باید داسې ونه کړئ چې مثلا حرارت مستقیما دغه آیسي ته ورکړئ.
پی اف آی سی ته که چېرته دغه تاسو حرارت ورکړئ کیدای شي کومې رابطې چې په بورډ کې نښتي دي هغه ټولې د منځه لاړ شي. نو تاسو به داسې کوئ چې سکرین به یې جګ کړئ او د لاندې خوا نه به دغه حرارت ورکوئ چې حرارت مو کله ورکړو دا آی سی به راجګه شي چې کله جګه شوه هغه نه بعد بیا بل آی سی ولګوئ دا مشکل بیا حل شي. او کوشش ونه کوئ چې باید د پاس خوا نه دې ته حرارت ورکړئ ځکه د ټولو رابطو د خرابېدو لامل کېږي. اساس آی سی د په موبایل کې د آنتن د برخې. او ګران دوستانو 5م او آخري آی سی چې ده د آیډیو یا د غږ آی سی موږ ورته ویلی شو. او د غږ آی سی په موبایل کې داسې وظیفه لري چې مثلا تاسو نعت یا څه شی پلی کوئ د هغې غږ راوباسي یا مثال تاسو ته څوک زنګ ووایي هغه زنګ اواز پکې راوځي او که هغه نه بیا مثلا څوک زنګ درته تاسو بلندګوی ورته ووایي او تاسو غږ به پکې راځي. او وای متاسفانه په دې اړه باندې معلومات نشته ده چې دا آی سی څنګه پیژندل شي او څنګه ده خو اکثره وخت کې دا آی سی ګانې چې مربوط پاور آی سی کړي دي یعنې دا آی سی ځانګړې نښې نه لري لکه څنګه سی پی یو پاور آی سی و آنتن آی سی او فلاش آی سی لرلی وای دغه کومې نښې نه لري چې سړی وپېژني. نو ګران دوستانو هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي د آیسیانو برخه ختمه شوله. راتلونکی زموږ درس چې دا د کاپیسټور یا د خازن په اړه ده. نو هیله لرم چې ویډیو به د نورو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو نور هم ترې استفاده وکړي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د ویډیوګانو نه به څه زده کړئ او تر نورې ورسوئ. تر بیا پرې خدای پامان.